افغان کډوالو سره په پاکستان کې سخت ظلم او د افغان سفارت غبرګون. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي پاکستانی پولیسو د قانوني اسناد لرونکو په ګډون سلګونه افغانان نیولي او ځورولي. په پاکستان کې له تېرو څو ورځو راهیسې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پولیسو او پوځیانو ناوړه چلن او په غیر قانوني او جبري ډول د هغوی د بیرته راګرځولو هڅې زیاتې شوي او دغې موضوع ګڼې اندېښنې زېږولې دي. په دې هیواد د افغانستان شهردافیر وایي په تېرو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو په پلازمینه اسلام آباد کې شاوخوا 800 افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد هم له ځانه سره لري او یا هم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره ثبت نیولي او غواړي افغانستان ته یې په زور ستانه کړي. د سردار احمد شوقي په خبره په دغو کسانو کې ګڼ کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خپلو کورونو ایستل شوي او د اخراج لپاره پنډغالو ته لیږدول شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان شهردافیر سردار احمد شوقي زیاته کړې په اسلام آباد کې له څو ورځو راهیسې افغان اتباع هغه که د مهاجرت کارت ولري او یا په ویزه راغلي وي یا ځینې داسې کسان دي چې اسناد نه لري خو د شارف یو NHR یا نور نړیوالو ادارو لخوا ورته ټوکن یا کارت ورکړل شوی چې په هغه باندې هلته ژوند کوي. دغه کسان چې اوس یې شمېر له 7 څخه تر 800 پورې دی نیول شوي دي. حتی ځینې داسې هم دي چې کورونه یې پلټل شوي او له کورونو رایستل شوي دي. د شوقي په خبره په تېرو 3 ورځو کې پاکستان 130 هغه کډوال هم ایستلي چې د ویزو د تمدید لپاره یې غوښتنلیکونه مربوطه ادارو ته سپارلي وو خو د برخلیک له څرګندېدو وړاندې ډیپورټ شوي دي. نوموړی وایي په دې تړاو خپلې اندېښنې په رسمي ډول د پاکستان حکومت ترڅنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له سترې کمشنرۍ او د کډوالو د حقونو مدافع اړوند نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي.